دسی ځوانان شته چې هغه روژه کې ډرامې ګوري، دسی شته چې هغه روژه کې فلمونه ګوري. اے مسلمانه ته چې فلم ګوري او ته چې ډرامه ګوري، الله وایي فانه لی، دا زما ستا راز دی، دا راز مه خرابوه، دا راز روغ وساته. ته د رب رازدار یې، رب چرته زه ناچیز او چرته د رب رازدار. دا د ورځ سره د راز و نیاز شپې ورځې شروع دي، دا د الله سره د راز ورځې شپې شروع دي. ځوانانو د رب رازدار یې، د رب رب وایي ما د روژې اجر د فرشتو ته نه دی ورکړی، فرشتې ته نه دي خبر، دا زما او د بنده ترمنځ معامله ده. دا راز نه رازدار خبرې نو چې څومره چا دا راز ښکلی وساتو، رب ته یې صحیح وړلو. موبایل مه ګورئ، بیا درته وامه روژې مه خرابوئ، دا سترګې محفوظ کړئ. وایي زه د رب رازدار یم. خیر دی که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم. دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي. ماښام ټیم نږدې شو، زما د دعا د قبلېدو ټیم نږدې شو. ټوله ورځ مې راز و چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي، ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي. دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي، دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي، دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي. دا ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي، ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. نه یو خبره کو د روژې د راز نه خبر شولو چې دا روژه څه شی دی او په روژه مونږ له الله سره کې الله اکبر پېشمنې کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روژه د څه نه شروع کیږي؟ د پېشمني نه، د پېشمني نه روژه شروع کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تصحروا فإن فی السحور برکة. ای زما امتیانو پېشمنې کوئ، په دې پېشمني کې ډېر برکت دی. یو ګوټو بس کوئ، یو پیاله چیس کا، یو نوڼۍ اوبه خوره او نوڼۍ روټۍ خوره، خو پېشمنې کوه. پېشمنې کوه. ته نه خبر ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین. څوک چې پېشمني له پاسي د روژې شروع کوي نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه راوریږي. من المتصحرین باندې پېشمني کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرف رحمتونه راوریږي. څوک چې پاسېدلی پېشمني پېشمني کوئ، پېشمني کې ډېر برکت دی. فإن فی السحور برکة، په دې کې ډېر برکت الله ایښی دی. دا د صالحینو نښه ده. پېشمني مستحب دی. او نبی علیہ السلام فرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو په روژه کې فرق چې دی هغه پېشمني دی. روژه به اهل کتابم نیوله، مونږ هم نیسو، خو زمونږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې چې دی هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی. پېشمني کوئ، پاسئ، یو ګوټو بس کا. دا د امام الانبیاء سنت دی. حدیث مبارک کې راځي پېشمني به وکړو بیا به ودرېد. د سنت دی. په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا ډېر برکت دی دې پېشمني کې. پېشمني کوئ.